مونږ خپل خويندو ته یو نصيحت کوو چې د خپل بد اخلاقو د وجنه د خپل مفادو د وجنه او د مور یا د نورو د شیطانت د وجنه خپل خاوند د مور او پلار نه مجدا کوا خپل خاوند د مور او پلار د سورینا ملری کوا خپل خاوند د مور او پلار دشمن مو جوړوا خپل خاوند د مور او پلار د دعاګانو نه محروم کوا یو خبر یاد وساته د عربی ژبې هغه مقوله ده کما تدین تدان چې څه دی وکړل هغه شان به درسره کیږي چې څه کري هغه به ریبي چې څه دی وکړل هغه به موندکې شل پنځه کاله به ستا د نوجوانۍ او ستا د لیونتوب او د دیوانګۍ د جنون د زندگی تیر شي او ستا بچي به هم وشي بیا به هغه شان درسره کوي څنګه چې دي کړي هغوی ته به هم ته ودونه وکړي هغه د زړه توکړې به ستا نه بې جدا کیږي لږ سوچ وکړه لږ د ذهن او د عقل نه کار واخله او دا سوچ وکړه چې نن زما خاوند دی دا د چا بچی دی سبا به ستا بچی وي او ښځه به کوي هغه به ورسره هغه کوي نن چې تا خپل خاوند او خپل خواخ او خسر سره څه وکړل لہذا خپل ځان باندې رحم وکړه د دغه وجه علما فرمایي خپل مور او پلار سره ښېګڼه کول خپل مستقبل ښه کول دي دا په خپل ځان باندې رحم کول دي قرآن او سنت کې ډېر مبارک ارشادات دي او دې سره دا خبر هم ذهن کې کېده چې دا خپل ځان باندې داسې رحم کول دي چې سبا به دغه حالت په تا باندې هم راځي چې څه دي کړلي هغه به ریبې چې مور او پلار سره دي څه کړي ستا بچي به هغه شان هغه تا سره کوي دا ظلم د دې لارې الله تعالی نه معاف کوي او دا تا ته په دنیا کې هم د دې سزا درکوي او آخرت سزا بیا ډېره سخته ده لہذا خپله دنیا او آخرت مه خرابوه د صبر نه کار واله د هوښیارتیا او د عقلمندۍ نه کار واله نوجواني د جنون نه مه جوړوه بلکې خپله نوجواني د محبت هغه لارې هغه خپلې کا د خپلې ښځې حق هم وپېژنه د خپل مور او د پلار حق هم وپېژنه او په ښې طریقې سره په لویه سینه او په لوی زړه سره د خپلې ښځې تربیت وکړه او مختلف پهلو ورته مخې ته کېده دا خبره ورته وکړه چې دا زما مور او پلار دي سبا به داسې کېږي زما او ستا به بچي او د هغوی به ما او تا مور او پلار یو د هغه نه څه ته کومه رویه غواړي کوم اخلاق دې نه غواړي هغه به بیا تا سره هغه کوي نن چې تا ما سره او زما مور او پلار سره څه وکړل بله خبره ستا کور کې رونه هم شته ستا ورنداګان هم شته هغوی چې ستا مور او پلار سره کومه رویه کوي په کومه ته خوشحالېږي هغه شان ته زما مور او پلار سره وکړه او دا خبره هم یاد وساته دا ظلم یوازې ته ما سره نه کې دا ظلم ته خپل ځان سره کې دا خپل مور او پلار سره هم کې خپلو بچو سره هم کې او په دې معاشره کې به ته یو بده ښځه یو بد اخلاقه ښځه او دا هم یاد وساته د دې سزا به هم تا ته میلاو شي نن ستا بد اخلاقي به هم خلک ګوري ستا د بچو بد اخلاقي به هم خلک وګوري مشرانو نه مو واورېدله داسې خلک هم وکتل چې پلار سره یې زیاتی کړی او په بازار کې خپل پلار وهلی و او هغه کس مې وکاته چې د هغه زوی لوی شو د هغه زوی غټ شو او ډېر نسبینو لوی کړی په هغه بازار کې هغه بچي هغه پلار وواهه کما تدین تدان لہذا احسان د مور او پلار سره خیرخواهي د مور او پلار سره دا ستا دپاره یو اهمه مهرباني ده او خصوصا د خویندو دپاره دې مقام کې خاوند د ټولو نه اهم دی او د هغه مور او پلار د خاوند چې ستا خسر او خواښې دي دا درجه لري ستا دپاره ستا د مور او پلار د هغوی عزت وکړه د هغوی خیال وساته ستا بچي به ستا عزت وکړي دنیا او آخرت به دې ښایسته شي